د سرویس په باندنۍ برخه کې ښکلې نقاشي او هر لور ته رازوړند ګونګرې داسې ښکاري لکه ډولۍ چې سینګار شوي وي. ډېره موده کېږي چې بیټفورډ نور سرویسونه نه تولیدوي، خو نن ورځ هم دا سرویسونه د پېښور پر سړکونو لیدل کېږي. خو په پېښور کې دې سرویسونو ته د باړې بسونه ویل کېږي. راځئ چې په دې سرویس کې یو لنډ سفر وکړو. باړیوال یا د باړې بسونو ته د پېښور ښار داخلي برخه کې د تګ راتګ اجازه نشته، خو په لرې پرتو سیمو کې هغه د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ده، یعنی خلک ترې د عامه ترانسپورت لپاره استفاده کوي. روان سرویس ته د ختلو لپاره ځانګړي مهارت ته اړتیا وي. د زیشان افریدي په څیر د سرویس چلوونکي دا د محلي پیژندګلوۍ برخه ګڼي. د دوی لپاره د بیټفورډ بسونه چلول یو ډول کورنۍ میراث دی. मैं बहुत कम उम्र का था जब इस गाड़ी पे मैं निकला हूँ और इस गाड़ी का जो है له ډېر کوچنیتوب راهیسې په دې سرویس کې ګرځم. زه له دې موټر سره ډېره مینه لرم. د پلار نیکه راهیسې د دې موټر له موټ سره 43 کاله کېږي. زه یوازې دا د شوق له مخې ګرځوم چې دا مې د پلار دی. ये मेरी बाबा की निशानी है, इसीलिए मैं इसको चला रहा हूँ अपनी शौक से. د باړې بس په خیبر پښتونخوا کې د کم عاید مسافرو لپاره د ترانسپورت یوه ګړندۍ وسیله ده. ځینې خلک دا سرویسونه د راکټ بسونو په نامه هم یادوي. زموږ د کور ترڅنګ یې ایستګاه ده، نو ځکه زه په دې کې سفر کوم. زه موټر سایکل هم لرم، خو تیل ګران دي، نو ځکه یې نه ګرځوم، په دې کې سفر کوم. زه له تیرو 15 کلونو راهیسې په دې سرویس کې سفر کوم. دا زموږ د ښار په داخلي مسیر کې ګرځي، نو موږ ته ډېر سهولت دی او بلې سرعت هم زیات دی، زر رسیږي. په عام ډول سرویس له نارینه مسافرو ډک وي، خو د سرویس په وروستۍ برخه کې د میرمنو لپاره هم ځینې سیټونه ځانګړي شوي دي. منګه دونه تلي راغلي یو، موږ څه نه دي لیدلي. موږ ښه په حیا عزت کې ځو او په حیا عزت کې راځو. شکر الحمدلله. په پېښور کې اوس د دغه سرویسونو شمیر مخ پر کمیدو دی. بیټفورډ چې د موټر جوړولو بریتانوي شرکت دی، دا موټر یې د توکو د لیږد لپاره جوړ کړي ول او په 1986 میلادي کال کې د دې تولید هم درولی دی. د 6 سلنډر لرونکو ماشین تر 1 میلیون کیلومتر زیات ګرځي. د بیټفورډ دغه لارۍ بیا ځایي مستریان پر سرویسونه اړوي. دغه سرویسونه له څو لسیزو راهیسې د پېښور د کلتور یو ډول برخه ګرځېدلې ده او له دې سرویسونو سره یې د چلوونکو مینه بېسارې ده. دا تل مستري ته بیایم او هغه یې ګوري او بیا یې ګرځوو. د دې ګټه دومره نشته لکه څومره چې موږ پرې د جیبه لګوو. موږ دا د شوق له مخې ساتو. د دې سرویسونو یوه بله ځانګړنه د دې سینګار دی چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د پاکستان هنر یادیږي. پر دودیزو کلتوري رنګونو سینګار شوي دا سرویسونه په ځانګړي ډول د ودونو لپاره هم کرایه کېږي. د سرویسونو چلوونکي او خاوندان سرویسونه د دې لپاره هم په ځانګړو نقاشیو ښکلي کوي چې د سپرلیو لومړی انتخاب هم ښکلی سرویس وي. راکټ سرویسونه د هر خاوند لپاره یې ویاړ هم وي او د عاید سرچینه هم. کله چې د موټر وضعیت ښه وي نو خلک یې کرایه کوي هم. په دې باندې ډېر لګښت راځي. څوک پرې 15 لکه مصرفوي، څوک 2 لکه او څوک 7 لکه. ما په خپل موټر 8 لکه کلدارې مصرف کړي دي. په پېښور کې په 2020 میلادي کال کې نوي هایبر سرویسونه هم معرفي شوي دي چې له هغې وروسته چارواکو په سلګونو پخواني بیټفورډ سرویسونو د درولو پرېکړه وکړه. چارواکي وایي چې د دې پرېکړې موخه د هوا د ککړتیا راکمول او د مسافرو خوندیتوب دی. ختم کرنا नहीं था, मकसद यही था कि जो बसें माहौल के लिए और मुसाफिरों के लिए सेफ नहीं है. هدف د هغه ختمول نه و. هدف دا و چې هغه سرویسونه چې د چاپیریال او مسافرو لپاره خوندي نه دي هغه له منځه یوړل سي او پر ځای چې موږ ډیزل او هایبرید سرویسونه معرفي کړي دي د هغې د کاربن ډای اکساید افرازات د عادي سرویسونو په پرتله له 10 څخه تر 50 سلنه کم دي.
د دې ترڅنګ چاپیریال دوست دي او بل ټیټ دي چې د سپین ژیرو معلول کسانو او میرمنو لپاره ورته پورته کېدل او راکوزېدل ډیر اسانه دي. دې سرویسونو د باړې د پخوانیو سرویسونو ځای ونیو. उनको रिप्लेस कर दिया गया है. خو د پیښور نوو سرویسونو د ویټفورډ سرویسونو پر چلوونکو ډیر اغیز ونه کړ. دوی وایي چې د کم عاید لرونکو مسافرو ته خدمات وړاندې کوي چې د بی آر ټي سرویسونو نسبتاً زیاته کرایه نشي ورکولی. BRT आने के बाद हमें कुछ असर भी नहीं पड़ रहा है हमारा. بی آر ټي پر موږ هیڅ اغیز نه دی کړی. زموږ خپل مسیر دی او خپل سپرلی کوم سپرلی چې موږ پورته کوو بی آر ټي نه شو وړلای ځکه زموږ سره چې کومې میرمنې سفر کوي شپږ او لس ماشومان ورسره وي او سامان ورسره وي. موږ یوازې د یو ماشوم کرایه اخلو. په بی آر ټي کې باید هر کس کارت واخلي. ماشوم باید هم کارت ولري او لوی هم. होता है मतलब हर किसी का अपना किराया होता है, बच्चे का भी होता है, मतलब बड़े का भी होता है. د زیشان افریدي لپاره د هغه بیټفورډ سرویس نه یوازې د عاید یوه سرچینه ده بلکې کورنۍ میراث هم دی. जितने भी मेरे भाई है वो बोलते हैं कि इस काम को छोड़ दो, मतलब आपके लिए हम नौकरी वगैरह जो भी है मतलब हम ढूंढ लेंगे, आपके लिए हम नौकरी करेंगे. मैंने बोला وړونه مې راته وایي چې دا کار پرېږده ستا لپاره یو کار به پیدا کړو. خو زه ورته وایم چې نه له دې کار سره زما زیات یادونه تړلي دي. هغه یادونه مې د پلار دي یعنی د پلار د نقشې په توګه یې ګرځوم. تر هغه وخته چې ساه اخلم دا سرویس به راسره وي. که چیرې دا سرویسونه بند هم کړي نو په کور کې به یې له ځان سره ودروم. تل به د دې له ملګرتیا لاس ونه خلم. बंद भी किया जाएगा तो मैं इसको ना अपने घर में अपने साथ खड़ा करूंगा, इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा. د باړې بسونه که د ځینو خلکو لپاره ځانګړی حیثیت لري نو د ځینو خلکو لپاره یوه اړتیا ده چې له لاسه ورکول یې نه غواړي.